الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي رواه البخاري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين څنګه یاري چې ابو بکر د آقا کړی دا دغسې مینه په دنیا کې وایه چا کړې ده چا ورته وي چې یار دې وایي دا مکان نه راغلم صدیق ویل ټیک ده چې خبره مې آقا کړې ده زما معزز سامعین محترم اساتذه کرامو او علماء کرامو زما استاد پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د صحابه کرامو د ګلونو کم باغ تیار کړی دی د هغې خوشبويي په ټوله دنیا کې خوره ده د هغې ګل هر ګل ډېر زیات اوچت مقام او مرتبې والا دی خو په دغه ګلونو کې یو ګل د صدیق اکبر په نوم باندې یادېږي چې هغه ته رب کائنات ډېر اوچت شان ورکړی دی مقام او مرتبه یې ورکړې ده ځکه چې صدیق اکبر هغه شخصیت دی چې اسلام راوړلو نه مخکې د رسول پاک ملګری اسلام راوړلو نه بعد هم د رسول پاک ملګری صدیق اکبر هغه شخصیت دی چې ټولو نه اول نمبر یې د رسول پاک د معراج تصدیق کړی دی صدیق اکبر هغه شخصیت دی چې ټولو نه اول نمبر یې په رسول پاک باندې بغیر تحقیق کولو بغیر دلیل غوښتلو بغیر معجزې غوښتلو اور بغیر سوچ کولو ایمان راوړی دی صدیق اکبر هغه شخصیت دی چې د رسول پاک په ګستاخۍ باندې بل پلار نه شلا اخیستلې څپېړه یې ترې اخیستې ده صدیق اکبر هغه شخصیت دی چې رسول پاک باندې خپل مال حال هر څه قرباني کړی دی صدیق اکبر هغه شخصیت دی چې سفر او غزر کې د رسول پاک ملګری پاتې شوی دی صدیق اکبر هغه شخصیت دی چې رسول پاک ورته فرمایي انت صاحبي فی الغار وصاحبي فی الجنه ای صدیق اکبر ته په غار کې زما ملګری وې ته په جنت کې زما ملګری صدیق اکبر دغه شخصیت دی صدیق اکبر هغه شخصیت دی چې هر لحاظ سره رسول پاک سره مشابه هو بې ځایه د رسول پاک په شان دی گفتار د رسول پاک په شان دی چلنا پھرنا د رسول پاک په شان دی اٹھنا بیٹھنا د رسول پاک په شان دی هر کار کې رسول پاک مشابهت اختیار کړی دی په افعال اختیاریو کې کم کارونه چې د صدیق په اختیار کې هغې کې خپله د رسول پاک سره مشابهت اختیار کو کم کار چې اختیار کې نه وو افعال غیر اختیاریو کې هغې کې ولا رب کائنات د رسول پاک سره مشابهت اختیار کو زه د تاسو نه صرف یو جلک بیانومه چې څنګه د رب کائنات د رسول پاک سره مشابهت راوستی دی رسول پاک د وفات 63 سال په عمر کې راغلی صدیق اکبر د وفات 63 سال په عمر کې راغلی رسول پاک د وفات په مدینه منوره کې راغلی صدیق اکبر د وفات په مدینه منوره کې راغلی رسول پاک د وفات نه 2 کاله مخکې زهر ورکړی شو صدیق اکبر د وفات نه 2 کاله مخکې زهر ورکړی شول رسول پاک د زهر یهودي جنې ورکړي صدیق اکبر د زهر یهودي جنې ورکړي رسول پاک د زهر په غوښه کې ورکړی شوي صدیق اکبر د زهر په غوښه کې ورکړی شوي رسول پاک ته چې زهر ورکولی شول روټۍ کې ورسره یو صحابي موجود و صدیق اکبر ته چې زهر ورکولی شول روټۍ کې ورسره یو صحابي موجود و رسول پاک چې خوراک وکړو رسول پاک رب کائنات بچ کو صحابي شهید شو رسول صدیق اکبر چې خوراک وکړو صدیق اکبر رب کائنات بچ کو صحابي شهید شو رسول پاک مسیح حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هم شهید کړی شوي صدیق اکبر مسیح زبیر عبدالله ابن زبیر هم شهید کړی شوي رسول پاک مسیح په مسند خلافت شهید کړی شوي رسول صدیق اکبر مسیح په مسند خلافت شهید شوي رسول پاک مسیح ظلمن شهید شوي صدیق اکبر مسیح ظلمن شهید شوي رسول پاک د وفات په مدینه منوره کې راغلی صدیق اکبر د وفات په مدینه منوره کې راغلی رسول پاک د وفات د پیر په ورځ راغلی صدیق اکبر د وفات د پیر په ورځ راغلی رسول پاک باندې د وفات نه
15 ورځې مخکې ته به راغلې په صدیق اکبر د وفات نه 15 ورځې مخکې ته به راغلې رسول پاک باندې چې کله وفات راتلو د ام عایشه په غېږه مبارکه کې سر یې ایښی دی صدیق اکبر ته چې وفات راتلو ام عایشه په غېږه کې سر مبارک ایښی دی رسول پاک ته چې کله وفات راتلو وفات نه مخکې مسواک غوستی صدیق اکبر ته چې وفات راتلو وفات نه مخکې مسواک غوستی رسول پاک ته چې مسواک ورکولی شو ام عایشه په خوله کې پوس کړو ولې کړو صدیق اکبر ته چې مسواک ورکولی شو ام عایشه په خوله کې پوس کړو ولې کړو رسول پاک چې کله وفات کېږي وفات نه مخکې یو خوشبويي خوره شوه صدیق اکبر چې وفات شو وفات نه مخکې خوشبويي خوره شوه رسول پاک چې کله وفات کېږي وفات په وخت کې کوم الفاظ دي اللهم الرفیق الاعلى اللهم في الرفیق الاعلى صدیق اکبر چې وفات کېږي دغه الفاظ په خوله کې اللهم الرفیق الاعلى اللهم الرفیق الاعلى رسول پاک چې کله وفات شو کوم کټ کې چې پروت دی صدیق اکبر دای کټ کې پروت دی رسول پاک چې کله وفات نه بعد کوم صادق په پروت دی صدیق اکبر د پاسه دغه صادق پروت دی رسول پاک هم پروزتم من رياض الجنه کې دفن صدیق اکبر هم پروزتم من رياض الجنه کې دفن ها دا دوستی نه غتنيږي وفات نه بعد چې کله رسول پاک کله را پاسي خواږه مو سره صدیق اکبر موجود دي چې کله میدان محشر ته ځي صدیق اکبر مو سره موجود دي چې کله حساب کتاب ته ځي صدیق اکبر مو سره موجود وي چې کله په پولیس سره تیریږي صدیق اکبر مو سره موجود دي چې کله جنت ته داخليږي خواږه مو سره ابو بکر موجود دي